افغان زواکونو په سرحدي ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو پر ضد څه کړي دي چې ټوله نړۍ ورته حیرانه ده. دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې را سره وګورئ. خو د هر څه له مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملي امنیت او دفاعي ځواکونو له ننګرهار او پکتیا وروسته د یکشنبې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورن فرضي کرښې د څیرمه د لوی اختر په شپه په دغې ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د شهید شویو سرتیرو په نوم ګډ نظامي تطبیقات ترسره کړل. د وسلوالو پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا، کندهار والی حیات الله حیات او یو شمېر نورو ملکي او نظامي مسؤلینو دا تمرینات له نږدې وڅارل. له دغو نظامي تمریناتو موخه د لوی اختر په شپه سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د شهیدو شویو سرتیرو او ملکي وګړو روح ته درنښت، د هیواد خاورې او ولس له دفاع څخه خلکو ته اطمینان ورکول او د هیواد داخلي او خارجي دښمنانو ته دا پیغام ورکول دي چې زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځان بسیا او د ولس له پراخ ملاتړ څخه برخمن دي. ښاغلي ضیا زیاته کړه په دغو تطبیقاتو کې پیاده ځواکونو او هوایي ځواکونو ګډون کړی او په دریو تطبیقي مرحلو کې د خپلو سپکو او درنو وسلو وړتیا څرګندوي. کندهار والی حیات الله حیات د خبرو پر مهال وویل چې د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو چې تل یې د پردیو پر وړاندې د هیواد د ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او خپل ولس څخه په میړانه دفاع او ساتنه کړې. د خپل ولس له پوره باور او ملاتړ څخه چې په لیکو کې د دوی سرښندونکي بچیان ولاړ دي. هغه زیاته کړه چې دغو اتلو او پر هیواد مینو ځواکونو هغه مهال خپل جګړیز لوړ مورال او وړتیا ثابته کړه چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې شته اندېښنو او ګواښونو ته په خپلواکه توګه ځواب ووایه. د سپین بولدک ولسوالۍ ځایي ولسونو په یادو نظامي تطبیقاتو خوښۍ څرګنده کړه او په تطبیقاتو کې د ګډون کوونکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تقدیر ستاینې او ملاتړ په موخه د هغوی غاړو ته ګلان ور واچول. تر دې مخکې ملي دفاع وزارت د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په اریوزازي ولسوالیو کې ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو نظامي تطبیقاتو د ترسره کېدو خبر ورکړی و. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو هم تر پایه ولیدله. که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.